عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا یو ډیر مالدار صحابي تیر شوی، ډیر مالدار صحابي. دومره مال ورسره کنه چې په نن زمانه کې د ټول پاکستان قیمت دغه سره به دا یې اخیستی شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله په هغه زمانه کې دغه سره دومره مال و چې کله وفات شو 4 ښځې وې او وصیت یې دا کړی و وی زما د مال 3 حصه به د الله په لاره کې ورکوي، 3 حصه، باقي دا 2 حصې چې دا به زما په وارثانو کې تقسیم شي. 4 ښځې او د 4 ښځو اولاد وو او چې کله د میراث مال په هغې زامنو کې تقسیم شو کنه او بیا د 4 ښځو په میراث کې په منځ کې باقي مال تقسیمېدو، نو دومره سره زرو چې ماسپښین پې خلکو شروع کړه، نو سار پې شروع کړه په هغې سرو زرو، زرګرو پې چې سار شروع کړه په څټکو باندې، نو ماسپښین ته صرف مات کړو د تقسیم دپاره سره زر، ماسپښین ته صرف د هغې د ماتېدو نه پالو شو، 4 ښځو ته یې دومره سره پاتې شو، تش سره نور مال پرېږده او باغونه باغونه. دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مال و دومره مالدار صحابي و. هغه زما د تجارت صرف 4 اصول دي، 4 اصول. یو خو ته نبي علیه الصلاة والسلام دعا هم کړې وه، نبي علیه الصلاة والسلام ورته دعا کړې وه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د نبي علیه الصلاة والسلام د دعا اثر دی، که زه خاورو ته لاس ورغلم نه الله د هغې نه زر راغی، په هغې کې هم زه ګټه کوم، په خاوره کې هم بیا زه ګټه کوم. دا د نبي علیه السلام د دعا هغه اثر دی. او نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته لقب ورکړی و، لقب وی دا د رحمان تاجر دی، دا د الله تاجر دی، عبدالرحمن دا د رحمان ذات تاجر دی. دومره الله تبارک وتعالی هغه ته مال او دا څنګه د زیرو نه سټارټ اخیستی و، ښه د کروڑاو نه سټارټ نه و اخیستی. چې کله د مکې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته دی لاړ که نه، نو نبي علیه الصلاة والسلام د دوی په منځ کې موافقت قایم کړو، یو انصاري صحابي یو مهاجر صحابي، لکه تاسو دواړه ورونه یئ، نو چې د چا په منځ کې به ورورولي قایم کړه، نو انصاري صحابي به وایي راشه ته خو زما ورور شوې چې زه په کور کې مې صدر کړمه، په جایداد کې درله مې صدر کړمه. نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره چې کوم ملګری و نبي علیه السلام ته ضرور کو، هغه ورته وویل وی راځه چې تاله په خپل کور کې صدر کړمه، په جایداد کې لږ صدر کړمه، اوس زما ورور شوې که نه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل وی الله دې پکې تاله برکت واچي، په ما یو احسان وکړه، ما ته د مدینې د بازار لاره وښیه، ما ته د مدینې د بازار څه وښیه، لار وښیه، الله دې په دغې کې تاله برکت واچوي. چې کله د مدینې بازار ته لاړ صرف 3 درهم ورسره 3 دیناره، 3 دیناره یا 4 دیناره ورسره، د 3 یا 4 روپو د خپل تجارت سټارټ اخیستی دی، ښه سټارټ یې اخیستی دی. نو دا وی زما د تجارت صرف 4 اصول دي، 4 یو دا چې سیس چرته په قرضو باندې نه اخلم، سیس په قرضو باندې وړوکی تاجر نه و، ما درته اوس وې په ارباو په کروڑاو په بیلیونو باندې د هغه مال و، خو په قرضو باندې څه شی نه اخلم، په قرضو مې چېرته څه شی نه دی اخیستی، اخلم نو په نغدو باندې اخلم. دا ولې په قرضو باندې شی اخیستل نه دی، دا ځان له دوکه ورکول دي، دا ځان له دوکه ورکول دي، دلته بازار کې هم دوکه ورکول دي، دلته کې د ځان لوی تاجر راکړی چې زه لوی بزنسمین یم، په حقیقت کې دی د روپۍ سړی هم نه، ځکه داسې خو څه شی نه ټولې په قرضو روان کړی، دوکه ده که نه، غټ بزنس یې شروع کړی، په حقیقت کې چې تپوس کې هغه ټول په پردو پیسو وي. نو بیا دې څه کوي، دوکې کوي، وایي په ما باندې قرضه ده، نو چې په ما باندې قرضه ده د خلکو نه په څه باندې راټولوي، بیا په دوکو راټولوي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل یو وی چېرته ما په قرضو باندې څه شی اخیستی نه دی، دا مې د تجارت اول اصول دی، لږ اخلم کو ډېر اخلم خو په نغدو اخلم. دویم اصول د تجارت د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دویم اصول دا وی چېرته سامان مې ذخیره اندوز کړی نه دی، دا مې ریټ ته نه دی ایښی چې اوس سیزن دی، اوس یې ریټ کم دی چې سیزن تېر شي او د خلکو ورته حاجت شي نو بیا به یې ګران خرڅ کړمه، دا مې چېرته موږ داسې کوو که نه کوو، الله زموږ په حال رحم وکړي، ټول داسې کوو. هلکه غنم اوس یې نه خرڅوم ورکړه، بیا به یې خرڅ کړم چې د خلکو که غنم ختم شي بیا به ریټ وخیږي، بیا به ریټ جوړ لکه ریټ ته مې ایښي دي، ریټ ته مې ایښي دي. دا کوم ډیلران چې دا واخلي ګودامونه دې ډک کړي ګوډک نه کړي، دلته خلک دغه لوګي نه مري، دی ورکړي چې ریټ لږ وخیږي که نه، ریټ لږ. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل وی دویم مې چېرته خپل مال ذخیره کړی نه دی، بس لږه ګټه پرې راتله، خو ډېر راته ما د مخې سره خرڅ کړی دی، چې لږ قیمت پرې راته هم ما ورکړی دی، ما وایي زه دا لاړ شي نور به راشي. دویم اصول زما دا و چې مال مې جمع کوو به قیمت دپاره ما خپل سامان نه دی ایښی. دریم اصول مې وي د تجارت دا دی، دریم اصول چې په خپل مال کې مې غیب ښکاره کړی دی. څه ښکاره کړی دی؟ غیب مې ښکاره کړی دی، غیب مې ښکاره کړی دی چې څه غیب به په مال کې هغه مې به وي چې دا غیب دی پکې، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من غش فلیس منا. دا مشهور حدیث ته هم ټول اورېدل، کوم سکولونو کې مړو ته پړاویږي که نه، د دې پس منظر څه دی؟ د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې کله به د ماسپښین لمونځ وکړو که نه، دی به بازار ته وتو، منډۍ ته به وتو، په منډۍ کې به ګرځېدو، زه هم په شانتي چې بازار کې راته ځان تللی خو بازار معلومات وتل پکار وي، که نه سبب مولا چېرته بازار ته لاړ شي تاسو هم نه پرېږدئ دی بازارونو کې ګرځېږئ، هغه ته هم ځان بد ښکاري. نو
نه نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا وه چې د ماسپښین لمونځ به وکړو منډۍ ته به معلومات پې کول چې خلک څیزونه څنګه خرڅوي. نو یو ځل ماسپښین لمونځ وکړو باران شوی باران نو چې منډۍ ته ووتو نو د غلې یو ډېری و نو چې نبي علیه السلام غلې ته وکړو داسې لاس کو وچه کړه سوه وچه وه. نبي علیه السلام حیران شو باران ورېدو دا غله څه ده وچه ده. دا کس نه یې تپوس وکړو هلکه داسې حساب دی باران ونه شو ستا غله خو وچه ده. اور د الله پاک پیغمبر باران خو وشو نو چې کومه لمده کړه نو د لاندې وچه ونه هغه مې پې د پاسه راواړوله هغه لمده دې د لاندې شوه هغه وچه مې پې د پاسه راواړوله چې نبي علیه السلام لاس دننه کړو چې راویسته جو غله لمده وه. نبی علیه السلام وفرمایل ای خلکو خبر شئ ای خلکو خبر شئ من غش فلیس منا. دا حدیث نبی اسلام په دغه وخت کې وی چا چې دوکه وکړه دا زما امتی نه دی دا زما د امت نه دی دا زما د ډلې نه دی. چا روژه ونیوه ونه نیوه داسې ویلي دي نه چا حج ونه کړو داسې ویلي نه دا نه ویل چې حج ونه کړو دا زما د ډلې نه دی دا نه ویل چې روژه ونیوه دا زما د ډلې نه دی. چا چې دوکه وکړه دا زما د ډلې نه دی دا زما امتی نه دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایل چې کله یو څیز خرڅومه نو د هغې څه غیب یې ښیمه او څلورم اصول مې دا دي چې په قرضو یې خرڅومه هم نه او صدقه هم ورکوم. په قرضو نه خرڅوم خو صدقه ورکومه. په قرضو نه خرڅومه په قرضو اخلم هم نه په قرضو خرڅومه نو لوی ټینشن خو دا دی دا دوه خبرې ختمې که د ټینشن نه به خلاص شي چې په قرضو یې اخلي هم به در سره غمي چې په قرضو دې ورکړو نو بیا خو پسې ګرځه نو پیسې څوک درکوي بیا دا لوی ټینشن دی که نه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي نه په قرضو اخلم نه په قرضو باندې ورکوم ها صدقه ورکوم صدقه ورکوم خو خپل د تجارت سامان په قرضو نه خرڅوم. دا ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د قرض څیز اخیستلو ډېر منع فرمایلې ده په قرضونه کول د دې نبي اسلام حوصله شکني کړې ده. نبی علیه السلام د داسې صحابي د جنازې نه وروسته شوی چې په چا باندې قرضه وه. نبی علیه السلام د هر چا جنازه کړې ده چا جنازه یې کړې ده. یو ځل صحابي وفات شوی و نبی علیه السلام جنازې ته مخکې شو چې جنازې ته مخکې شو بل صحابي ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبر دا ډېر بد سړی دی د جنازه مه کوه دا ښه سړی نه و ته د جنازې ته مخکې شوې ته ولې د جنازې ته مخکې شوې. نبی علیه السلام وفرمایل ای مجمع والو چې څوک د جنازې له راغلي یئ د دې سړي چاته یوه نیکي معلومه ده دا کوم چې مخې ته پروت دی مړ دی. یو صحابي وفرمایل او د الله پاک پیغمبره یوه شپه ما او ده څوکیداري کړې وه په میدان جهاد کې په میدان جهاد کې یوه شپه ما او ده دواړو څه کړې وه زما ملګری په څوکیداري کې د الله پاک پیغمبر ته نیکي ماته معلومه ده. نبی علیه السلام په خندا شو وایي دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ دا خو جنتي دی او تاسو یې جهنمي بولئ مخې ته شو جنازه یې وکړه. خو بل ځل یو صحابي پروت و نبی اسلام یې جنازې ته مخکې شو یو صحابي اواز وکړي زما پې قرضه ده نبی اسلام د جنازې نه وروسته شو په خپل ملګري جنازه وکړئ په خپل ملګري څه وکړئ اگر چې تهجد یې کړي دي اگر چې روژې یې نیولي دي اگر چې جهادونه یې کړي دي خو چې قرضه ده پسې جنازه الله. یو ځل نبی علیه السلام داسې ناستو داسې نیغ شو داسې د ګبراهټ غوندې اثر پې ظاهر شو اوه داسې لکه مونږ چې وایو که نه اوه درې پېرې داسې وفرمایل ګبراهټ کې په دغې ټایم کې چا کې دومره جرأت نه و چې تپوس یې ترې کړی دی چې د الله پاک پیغمبر څه چلو شو ولې چا تپوس و په دویم ورځ عبدالله بن جحش رضی الله تعالی تپوس کوي د الله پاک پیغمبر پرون دې عجیبه غوندې کار وکړو ناڅاپي در باندې یاره راغله اوه دا دې څه چلو شو. نبی علیه السلام فرمایلی جبرئیل علیه السلام راغی ما ته وفرمایلو چې کوم انسان جهاد کوي او په جهاد کې وفات شي او شهید شي شهادت ورته میلاو شي خو که په ده باندې قرض یې الله یې نه بخي. یو سړی په میدان جهاد کې شهید شو خو که په ده باندې پردی قرض الله یې نه بخي. زه ډېر په یاره شوم ځکه وي ځکه ډېر په یاره شوم دا پردی قرضه چې دا حق دی پردی که نه دا پردی څه دی حق دی د دنیا نه لاړه پردی حق دی ځان سره ووړو. نبی علیه السلام فرمایي په خپل ملګري باندې څه وکړئ جنازه وکړئ جنازه پې وکړئ. یو صحابي د الله پاک پیغمبر چې به دغه قرضه هغه به زه ادا کړم تاسو به د جنازه وکړئ. نبي اسلام یې تاسې موالي واخیستلې او نبي اسلام مخکې شو د هغه باندې څه وکړه. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وایي نه مې په قرضو اخیستې دي او نه مې په قرضو خرڅ کړي دي ها صدقه مې ورکړې ده صدقه مې ورکړې ده. څومره صدقه یې روایاتو کې راځي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 10,000 غلامان آزاد کړي دي 10,000 غلامان عبدالرحمن ابن عوف آزاد کړي دي. ښه موږ هم وایو موږ صدقې کوو 10,000 غلامان هغه آزاد کړي دي. دا مالو دا د الله په لاره کې لګېدو صدقه کوم وي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله تبارک وتعالی قسم کوي الله قسم کوي چې څوک خپل مال نه صدقه ورکوي زه به ورله مال زیاتوم. الله قسم کوي چې څوک د خپل مال نه څه ورکوي صدقه ورکوي زه به ورله مال څه کوم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی فرمایل وایي زما د تجارت دا څلور اصول دي نه شی په قرض اخلم
نه په قرضو ورکوم خو صدقه ورسره کوم. او دریم څه شی د مال غیب خیم چې څه غیب پکې موجود دي هغه، او څلورم مال ذخیره کوم نه. دا څلور اصول مې خپل کړي دي. الله تبارک وتعالی په خپل تجارت کې چا تاواني کړی نه یم.